بسم الله الرحمن الرحیم. روزه نه یوازې عبادت دی بلکې د بدن طبیعي درملنه ده، د روغتیا او ذهني سکون ضامن بلل کیږي. موږ دلته په دې بحث کوو چې د یوې میاشتې روزې نیول نه وروسته د انسان په بدن کې څه تغیرات راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو خپلې موضوع ته. یوه میاشت روزه نیول په بدن کې د زهرجنو موادو د ختمېدو باعث ګرځي. البته هغه زهرجن مواد چې د روژې په وخت کې په بدن کې سوځېږي هغه ته په طبي اصطلاح باندې توکسینس ویل کیږي. روژه نیول د وزن کمیدو او د شکر مرض د کمیدو باعث کیږي. کله چې انسان روزه وي او بدن انرژي او سون موادو ته ضرورت پیدا کی، خو په هاضمي سیستم کې د خوراک د نه موجودیت یا کمبود له وجې بدن خپله اضافي وازده او په وینه کې اضافي شکر سوځوي چې دغه کار د وزن کمیدو او د شکر د کنټرولېدو سبب کیږي او همدارنګه د انسولین حساسیت را پیدا کوي چې په دغه کار سره د وینې د شکر د کنټرول لپاره مرسته کیږي. روژه نیول د زړه روغتیا ښه کوي. د روژې په واسطه بلډ پریشر یا فشار ټیټیږي. روژه په بدن کې د خراب کلسترول کچه کموي چې په دې سره د زړه حملې او سټروک د دماغو سکتې مخه نیسي. روژه د هاضمي سیستم استراحت ده چې په هغه کې د معدې د استراحت له کبله د ګاز او د تیزابیت کمیدل او همدارنګه د قبض د کمیدو باعث ګرځي. او بله دا چې د کولمو باکتریاوو ته ښه توازن ورکوي چې دا د هاضمې لپاره ډیره ګټوره ده. روژه د دماغو فعالیت ته ګټه رسوي. د روژې په واسطه د دماغو د حجرو وده ډیریږي چې د دې په وجه د الزایمر یعنی عصبي زوال او پارکنسون په نامه ناروغیو مخه نیول کیږي. د روژې بله صحي ګټه دا ده چې د زړښت مخنیوی کوي. دا په دې شکل چې روژه په بدن کې د حجرو ترمیم زیاتوي او بدن د زړو او زیانمنو حجرو څخه پاکوي چې دغه کار د پوستکي ښکلا ته ګټه لري او د عمر د نښو د زیاتېدو مخه نیسي. دا هغه څه دي چې د روژې په واسطه د انسانانو په بدن کې واقع کیږي. موږ هوډ کړی هر هغه خیر چې د روژې په واسطه په انسانیت او بشریت کې واقع کیږي هغه به تاسو سره شریکوو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې موضوع او بلې ویډیو د الله په امان. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.